د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له مسکو څخه د لیدنې پر وخت د زیارت پنځشنبې په ورځ له خپل سعودي سیال شاهزاده فیصل بن فرحان ال سعود سره په یوې ګډې خبري غونډه کې وویل چې دوی د اوپک لاندې د کړو ژمنو په عملي کېدو باندې باور لري. موږ دوه اړخیزه تیاری تایید کړې چې د اوپک په چوکاټ کې کارونه لا نور هم تنظیم شي. ټول هغه هیوادونه چې په دې جوړښت کې برخه اخلي په دوامداره توګه خپل ژمنتیا ښایي چې پیسې پر وخت ورکړي او د انرژۍ د نړیوال مارکیټ ثبات باوري کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر هم وویل چې هیواد یې د انرژۍ په مارکیټ کې له روس سره له نږدې همغږي لري او د تیلو د صادرونکو هیوادونو یا اوپک او متحدینو ترمنځ تړون ته ژمن دي. زه هم د اوپک په چوکاټ کې له روس سره د انرژۍ او همکارۍ په سر د خبرو ارزښت تاییدوم. د دې سره د تیلو په نړیوال مارکیټ کې ثبات راځي. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر وړاندې وویل هیواد د انرژۍ د مارکیټ د ثبات لپاره د روس او اوکراین ترمنځ د روان بحران سوله ییز حل ته ژمن دی. د ریاض لخوا د دې کار د هڅونې لپاره د بندیانو تبادله مخې ته وړل کیږي چې د سعودي وزیر په وینا خپل د ولی عهد محمد بن سلمان تر څارنې لاندې ترسره کیږي. دائما لدعم كل ما من شأنه. په طبي توګه موږ د روس او یوکراین ترمنځ د بحران په ختمولو کې هر کله کوشش کوو چې مرسته وکړو. موږ تیار یو چې له ټولو غاړو سره په ګډه کار وکړو چې یو سوله ییز حل ومومو. موږ خپل وړاندیزونه کړي چې په هغو کې د جنگي بندیانو د تبادلې مسله هم ده. دغه کار خپله د ولیعهد محمد بن سلمان له څارنې لاندې کیږي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم دا ومنله چې سعودي عرب او نور عربي هیوادونو له اوکراین سره د دوی د بندیانو په تبادله کې مرسته کړې. په یوه برخه کې تاسو بشري مسله یاد کړه. د روس او یوکراین ترمنځ د بندیانو د تبادلې داسې ډېرې تبادلې مخکې شوي. تر ټولو وروسته یې وړمه ورځ شوې. تر ډېره بریده دغه کار د سعودي عرب او د یو شمېر نورو عربي هیوادونو په مرسته شوی. موږ خوښ یو او باور لرو چې دا باید دوام وکړي. په اوکراین باندې د روس له یرغل سره په روس باندې د لویدیځ لخوا ګڼ اقتصادي بندیزونه ولګېدل او روس ویلي چې دوی به د لویدیځ د بندیزونو په ځواب کې خپل د تیلو تولید په مارچ کې په ورځ کې 15 لکه بیرله کم کړي چې له امله به یې دغه هیواد د تیلو صادرات هم کم شي. خو د اوپک غړو او متحدینو ویلي چې دوی به د تیلو په تولید کې کموالی نه راولي. د اوکراین د جګړې راهیسې ګڼو هیوادونو له روس څخه د تیلو اخیستل بند کړي او روس خپل تیل یو شمېر پاتې نورو هیوادونو ته د مهال په ارزانه ورکوي. د اوپک اوسني تړونونه د دې کال تر پایه پورې وخت لري او له هغې وروسته به د اوپک غړي هیوادونه او متحدین یې نوي تړونونه او پریکړې کوي. مجاهد جواد د امریکا غږ ډیوه واشنگټن ډي سي.